سپیلینګ خبره وا اوس راځم الته مې پکې د خبره د چی کړې وا د ګرامر کړې وا د ګرامر د دې خبره مې ته کړې وا چې اوس موږ ته دا ګرامر څنګه چک کړي نو زه وایم چې آی هاز صحیح ده دلته زه وایم چې هاي از 3 دلته مې ولیکم چې 3 باکس نو دلته اوس چې شو په دې ځکه موږ سره کوم ریډ کلر وګوره دلته موږ سره ریډ کلر دی او دلته موږ سره بلو کلر دی او بی کلر دی دا وګوره نو د دې ترمنځ به تاسو ته کڅوګ نه پښتنه وږي چې د سپیلینګ کوم یو کلر دی او د ګرامر کوم یو کلر دی نو دا موږ سره چې دی دا موږ سره ابي وته وای کنه موږ تاسو ابي وایو ته دا ابي یعنی بلو دی او دا ریډ کلر سور کلر دی سور نو وګوره دلته چې په کار دی دا وای چې دلته په رائټ کلیک کړئ کې نو دا ته چې وای چې دلته تاسو سره هاف پکارو صحیح ده په دې ځکه موږ سره دا پکارو او نه هاز موږ سره دلته پکار نه نو بیا په دې باندې تاسو رائټ کلیک کوئ دا تاسو سره جوړئ نو د کوم خبره ده چې تاسو په دې کې سپیلینګ او ګرامر او پیژنئ اوس چې دې کتا سونه په دې کې یو څو پښتنه وکي چې اگزامپل ما تراکا دا اگزامپل ما ته د سپیلینګ ان ګرامر د پروګرامونو راکا چې دې د لپاره موږ څو پروګرامونه ځان ته په ورډ پروګرام کې موږ دا سپیلینګ ان ګرامر کوو کنه نورم شته دي هو یو خو چې دې موږ سره چې یو چې دې موږ سره امدغه مایکروسافټ ورډ پروګرام دی دا یو موږ سره چې دې دلته چې دې موږ سره یو اوپن سٹار پنوم باندې یو پروګرام دی اوپن سٹار پروسیسر دا یو پروګرام دی ښا یو د دې پنوم باندې موږ سره دا پروسیسر دا یو پروګرام دی یو چې دې موږ سره په دې ځکه یو پروګرام بل هم دی چې بل نوٹ پیډ پنوم باندې یو بل پروګرام دی نوٹ پیډ پلس پلس دا نوٹ پیډ نشي دا ځکه کې لیکل کوم نوٹ پیډ پلس پلس هغه انسټالیږي یو دا پروګرام دی نو یو پروګرام موږ سره بلم دی ذهن موږ ته چې کوم پروګرام دی نو دا پکې موږ سره د دې دغه لپاره دي چې موږ سره کولای شو په دې باندې موږ ځان ته سپیلینګ ان ګرامر چک کو هغه دا پروګرام دی هغه ورډ پروګرام دی هغه نوٹ پیډ پلس پلس دی چې موږ پکې لیکنه کوو موږ سره په دې ځکه موږ سره سپیلینګ ان ګرامر چک کیږي دا ګوره په پښتو کې نه چې ګوره چې تاسو دلته په پښتو کې لغت ولیکئ دي ځکه دلته په پښتو کې ولیکئ چې مثلا دا ولیکئ پښتو نو تاسو صحیح کې نه د پښتو سره د دې ذکر نشته چې دې ځکه به ترې شي او دلته به ولیکئ پښتو نو دا به تاسو صحیح کی چې ته خو به دا نه لیکي نه پښتو سره کار نشته د سپیلینګ ان ګرامر او بس هغه د ځان لپاره جوړ کړی دی او ځان ماقه د انګلیسي خبره کوي دې ټکی تم پام وی نو دا به چې او دا به موږ سره د سپیلینګ ان ګرامر خبره و صحیح ده دا به د سپیلینګ او ګرامر خبره و بیا چې دې په دې کې و پښتنه بل ده چې دا پروګرام چې دا د څه لپاره یوز کیږي موږ دا پروګرام بیا د څه لپاره یوز کوو ګوره موږ چې دا مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دی مایکروسافټ ورډ پروګرام دا موږ د چشت لپاره استعمالو یوز فار ډاکومنټیشن او خدایا ډاکومنټیشن لپاره پکاريږي د ډاکومنټیشن لپاره دا موږ استعمالو ډاکومنټیشن دلته بلګ غلطي پکې هغه نه معلومي نو اوس چې د ډاکومنټیشن نه مطلب څه دی کتا تاسو ګوي چې مونږه دا وات از ډاکومنټیشن کتا تاسو او چاته وی چې مونږه دا ورډ پروګرام چې دی د سپیلینګ ان ګرامر لپاره یوز کوو بیا ورته وی چې مثلا دا مونږه د ډاکومنټیشن لپاره یوز کوو نو هغه به تاسو پښتنه کوي چې وات از دا ډاکومنټیشن نو تاسو ته د څه ویلې شي چې مونږه